سلامونه نیکی هیلې ټولو افغانانو ته الله خوشحاله آباد لرم. څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې د اشرف غني او د عبدالله ترمنځ د کوم شي چې موږ ذکر کوو، د کوم شي چې موږ اشارې کولې، همغه کار وشو او حکومت به جوړېږي او تقریبا خبره نوره ختمه ده. نو ما یو جمعه مخکې ویډیو هم کړی، هغه ما دلته د پورته لینک به مې لګولی چې ما دا مخکې نه ویلو چې دا خبره سره ختمه ده او دا دې به شریک حکومت جوړوي، بله لاره نشته. موږ افغانانو ته څه پکار دي؟ زه همیشه چې کله دا دغه وشو، ما زه لږ خبرو کې لږ تیز تللی وم د اشرف غني په خلاف. نو ما ته په دې فیسبوک کې زموږ کوم مبارزین دي ټلیفونونه وکړه او تا ولې اشرف غني پسې دغه وکړه. ما وویل چې دا کېږي، اشرف غني نه پرېږدي دا خلک. اشرف غني سره که تاسې هر څومره دغه لري، اختلاف لري، هر څوک لري، بېله خبره ده، مګر زورواکي هلته دغه د افغانستان ټیکهداران، دغه د جهاد ټیکهداران دا نه غواړي چې دې د افغانستان په لاس کې اغوستي افغانانو، ولکن افغانستان د قدرت نه خواشي، که پلاران یې خواشي زامن درته رامخکې کوي، چې زامن یې خواشي ورور نوسیان به درته رامخکې کوي. دا افغانستان یو قسم دی، موږ خو یا امریکایانو اشغال کړی، امریکایانو نه دی اشغال کړی، اصلي اشغال دغه زورواکو، دغه د جهاد ټیکهدارانو چې دلته ناستي په کابل کې، دا فرعونان دي د افغانستان اشغال کړی. دا نه غواړي چې افغانستان په مخکې لاړ شي. دی ګوره په هر طرف ګوره د دې مداریتوب ته، د دې منافقتونو ته ګورئ، یو په یو پارټۍ کې ننوتی، بل په بل پارټۍ کې ننوتی. یعنې چې کله یو د یو طرف نه راتاویږي، بل د بل طرف نه راتاویږي. صاحب مهربانه په دې اقتدار او په دې دا کې نو دی هغه خپل ځان د چوکۍ ته رسوي. دا نه په وروره که دا مړه کړي د دې بچي هلته ناست دي، وروره دا افغانستان همدغه خلکو ته پرېږدئ، دا د همدغه خلکو پراپرټي ده. افغانستان د همدغه زورواکو، د دغه ټوپک سالارانو، د دغه جنګ سالارانو وروره دی دا جهاد دی د دې دپاره کړی و. زما او ستا بچی د دې دپاره وژلی چې دی په قدرت ته ورسي. زما او ستا وطن د دې دپاره وران کړی چې د دې وروره همیشه دلته وروره پکې خپل میان په دې. نو دا اوس افغانستان دی نه پرېږدي وروره، که هر څومره لایق سړی، هر څومره سیاستمدار سړی، هر څومره هغه سړی وروره د وطن پرست وي، هغه سړی د وطن دپاره کار کوي، خو مګر همدا خلک یې په یو قیامت هم دلته افغانستان نه پرېږدي. دی وروره دغلته تېزنته حکومت کولی شي، دغلته تېنه وروره ته مهربانه ته کار کولی شي. کار هم چې کوې دی په تبه به یې کوې وروره، هر شی چې کوې دی به په تبه کې. دا وروره دغه باډیګاټي، دغه څه مهربانه بلډینګونه، دا ډوډۍ خارج ته سفرونه، دا سفارتونه تقسیم کول، دا ټول شیونه وروره دا په یو قیمت هم نه پرېږدي افغانانو. نو خبره دا ده که تاسې نن هر شی اشرف غني ته ووایئ، هر څومره کنځلې بدې ردې ورته وکړئ، هر څومره ورسره تاسې اختلاف وکړئ، خو خبره دا ده چې زه مې هلته زه خپله م یا تاسې هستئ، هم دا کار به کېږي. ځکه چې دغه افغانستان ما راته وویل چې دې خلکو په لاس کې نیولې، دا خلک نه غواړي چې افغانستان جوړ شي. دا خلک صرف دلته د قدرت دپاره ناست دي. نه وروره کم تعلیمونه داسې هاي تعلیمونه دي، نه وروره صاحب مهربانه په خبرو پوهېږي، نه وروره ته ورشي زموږ او ستاسې یو دهقان ته ورشي په کلي کې، یو ملک له ورشي، قسم دی چې د دې نه په خبرو ښه پوهېږي. صرف دا وروره صاحب مهربانه خپل پوزیشن او دغه یې دلته جوړ کړی دی. نو افغانانو په دې باندې ستاسې ماغزه خلاص وي. موږ تاسو ته مخکې ما خپله یا نور مرګړو به کېدی چې دا خبرې کړي. ما دا ویلي چې د افغانستان زما ویډیوګانې تاسې کتی شي، زما لایب تاسې کتی شي، نه زه خبره نه کومه. ما مخکې داسې ویلي چې د افغانستان اصلي مشکل چې جوړ کړی دی دا په حکومت کې بعضې کړی دي، دا زورواکان، دا بدماشان، دغه وروره دغه د سولې خنډونه دي، دا وروره د ترقۍ خنډونه دي، دا وروره د دې جنګ هغه دغه هم دی برابر کړی. د دې په دې جنګ کې ګټه ده، د دې په دې ورانۍ کې د دې ګټه ده. نن تاسې وکړه صاحب مهربانه چې راغونډ شو سره بله ورځ د همدې عبدالله قسم وخوړو که ویې نه خوړو چې زه رئیس جمهور یم، ویې خوړو قسم کې ویې نه خوړو، بل ورځ قسم وخوړو چې په قرآن لاس کې خود هغه یو کونړی دغه دی، هغې ورته وروره دغه را پیدا کړی و، لاس یې ورته دا کړو چې زه د افغانستان رئیس جمهور یم. نن ورور صاحب مهربانه وایي اشرف غني رئیس جمهور دی، زه ورسره کار کوم. قسم پې واورېدو که وانه اورېدو، د دې مشرانو قسمونه خوړلي
د دې مشرانو په مکه کې دغه لیډرانو په مکه کې قسمونه وخوړه دلته راله افغانستان در په در او جو جوي کو خلک تباہ او برباد کړ دا نه په قسمونو وروره سي مهربانه اړ دي نه وروره سي مهربانه په انسان وجلو نه وروره سي مهربانه زموږ استاد د وطن په خرڅولو په هر شي باندې دي معامله کوي هر شي باندې دي معامله کوي د دې چوکۍ د پاره د دې قدرت د پاره د مولانا بجګر صاحب خبر رب العالمین دي جنتی فردوس نصیب کی وای ما دي ته ویل دغه ټول وای ناسو دغه جهادي لیډران دغه و دې ټولو ته ما ویل چې قسم مې په خدای کې ستاسې جهاد مطلبي ستاسې مطلب دا دی چې د کابل په کرسۍ کې نه هغې چوکۍ ته کرسۍ وایي زموږ د ښکته پښتانه نو وایي چې ستاسې مقصد او د حقیقت خبره ده چې د دې مقصد صرف چوکۍ دی د دې مقصد صرف مهربانه چې 15 موټرې دې وروسته روانې 15 موټرې دې مخکې روانې دا وروره حساب کتابي دا وروره نه د یتیم په قصه کې دي دا نه وروره د ولس په قصه کې دي خو زه تاسې له یو خبره کوم چې آینده کې ګوره بالکل ووټ مو نه ورکوئ ووټ له بالکل ځکه ستا د ووټ احترام نشته دی دا د ټول افغان ولس ته په سپک نظر کتل دي چې زه په دا حالتو کې چې د جنگ حالت دي زما وطن کې سرې یینې روانې دي زما یا مور یا خور یا نیا یا پلار یا کاکا هغه په دا حالتو کې لاړو ووټونه یې ورکړه سي مهربان انتخاباتو کې وروره ځانونه یې سی واغسته 2 ځل ورسره دا کار وشو افغانانو یو ځل نه 2 ځل ورسره دا ناروا کار وشو چې انتخابات اشرف غني ګټي بیا ورسره په حکومت کې نور ورور زورواک په زور ما راته ویل چې اشرف غني نشي کولی دا د قدرت کې دی نه اشرف غني صاحب خو اوس هم زمونږ دا ویو چې موږ او تاسې به د ډېرې منفي د ډېرو غلطو شیانو نه به موږ او تاسې دغه کوو ځکه زموږ او ستاسې د افغانستان خبره ده زموږ او ستاسې د ملي ځواکونو خبره ده زموږ او ستاسې د دې نظام خبره ده چې دې ته پکې ضربه ونه رسي موږ او تاسې چې په هر حالت وي د دې حکومت د دې نظام پسې به ودرېږو موږ او تاسې ګورو ناروا اینو زیاتې اینو زه دا ټول زه په تعصب دا خبره نه کوم خو زه درته وایم چې ښکاره پښتنو سره به کې زیاتې وشو زه تعصبګر سړی نه یم زه قسم په خدای چې په تعصبګر سړي باندې نالت ویم خو زه درته ښکاره درته ویم چې په دې حکومت کې په دې دا کې 80% 80% د نورو واغستو او 20% 15% به کې پښتنو ته دي موږ دا نه ویو چېرې ده خو دا چل دې ته جوړو وروره دوه داسې ران نه باسه درې داسې ران نه باسه او پښتانه چې دي پښتانه زمونږ چې کوم لیډران دي قسم په خدای دی چې د یو بل په اینو نه مړېږي سه مهربانه به ټول عمر د خپل پښتون خپه وخه ټول عمر خپل پښتون ته به خرڅوه ټول عمر د خپل پښتون سره به بې اتفاقۍ خبرې کوه ټول په دغه کابل کې ناست دي اشرف غني صاحب راوسته دې لپاره چې زما مټ به مضبوط شي هماغه اشرف غني پسې راپاسې ورور تبلیغات یې پسې شروع کړه نو زمونږ پښتانه صحیح دي نه موږ باندې ورور د ریزوبان یا نور خلک یا هزارګان یا تاجک ازبک موږ باندې ملامت نه دي ځکه موږ د لاسه دا شی خراب دي زموږ د بې اتفاقۍ د لاسه دا شی خراب دي نن ورور په افغانستان په حکومت کې ستا څومره دغه دي ستا څومره حصه ده ته ورشه وګوره موږ دا نه ویو کار دی اهل کار ته وسپارل شي یم خدای دې کړي چې رمضان بشر دوست صاحب وي خو دا خو کار اهل کار ته سپارل کېږي نه دا خو ښکاری او زیاتې د ښکاری او تقسیم دی دا څو ځل دا موږ سره دا ناروا وشه په 2001 کې چې دا امریکایان راله د امریکې په اوږو چې دا خلک راله ګوره 90% دې خلکو قدرت واغستو په دغه د خارج نه چې څه کومکونه راتله سي مهربانه یو ولسوالۍ هغه ټول شي نه اعظم کړو 1500 غټ سي منصبان او جنرالان په یو وزارت کې د یو ولسوالۍ نو دا خو ښکاره دا زیاتې روان دي کېږي بیا هم کېږي ځکه چې موږ او تاسې ما راته ویل چې د موږ او تاسې نه کار ډېر خراب دی افغانانو خصوصا خو اوس دا دی چې بد ورځونه زما چې څومره زما مینهوال هستئ زما ملګري هستئ بد ورځونه نه به اشرف غني پسې وی ما عبدالله پسې وی ځکه دا کار کېږي ګوره دا په دا هر حالت چې موږ او تاسې ویو خو موږ او تاسې هغه د خپل وطن د خلکو سره د خلکو غم را سره دی د هغه مظلومانو د هغه دغه زما د په تاریخ کې په د دنیا په تاریخ کې تاسې ما ته دا وښایه چې انتخابات وشي او بیا راشي سي مهربانه د انتخاباتو اعلان هم ونه شي په 2014 کې او وروره حکومت 50-50 تقسیم شي هغه نخرې هغه ډرامې خو تېرې شي چې د امریکې نه سړی راځي امریکانۍ راځي زما جوړه کوي زه د جرګو زه د شملو وطن د احمدشاه ابدالي د دغه وطن امریکانۍ یو کافر راځي سي مهربانه زموږ سوله کوي اوس بیا هماغه کار شو انتخابات اشرف غني ګټلي سي مهربانه او زه نه منم خو چې نه منم خو دې نه منلو کې د زور دی که نه زور یې نن ښکاره کړو درته نو خبره دا ده چې بالکل په موږ او تاسې د خپل نظام ګوره دې شي ته هم ډېر فکر یې افغانانو
چې ډېر اساس وخت دی، ډېر نازکه وخت دی. دشمنان به هر رقم کوشش کوي چې زموږ اساس خو زموږ اساس یو اولید چې دی هغه د سولې او د امن دی. اوس عبدالله د سولې مشر وټاکلو، زه چې څومره خبر یم، نو خدای د خیر پېښ کړي چې د سوله به څه رقم وي، دا به څه رقم سوله کوي، خدای د خیر پېښ کړي. خو چې ویږي ښه دی، خو چې ویږي ښه کې، خو چې نه خپل مفاد پکې ولټئ. د افغانستان مفاد ضرور دی، د افغانستان مفاد ضرور دی افغانانو، چې افغانستان دپاره د مظلوم ولس دپاره نن زمونږ ټول افغانان وژل کېږي، شهیدان کېږي. که په هر طرف کې چې دا څوک دي، دا ملي اردو والا څوک دي، دا ولس څوک دی، طالب څوک دی، دا ټول افغانان دي، دا ټول فامیلونه لري، دا ټول دغه لري. نو خبره داره چې د دغه غم د دغه وینو دا بعد دینه په دې فیسبوکونو راځي چې مهربانه او بس امارات او جمهوریت او دیموکراسي دا د واغه د خپل چولې پکې خرڅي. والکه ته دغه شي نه تیر شه، وینه بنده که چې نور توې نشي، نور زمونږ افغانان مړه نشي. په دغه ولې مبارزه نه کوئ؟ تاسې راغلي یاست ځانونه مروره د سیاست دغه جوړ کړي دي، چې مهربانه چې دلته وروره ځانونه عالمان او دغه جوړ کړي دي چې موږ وروره امارات غواړو، یو زه ډیموکراسي غواړم، بل زه چې مهربانه اسلامي دا غواړم، بل دا غواړي. په دې باندې کار نه. زمونږ ستاسې اولید چې د هغه سوله ده، چې زمونږ ستاسې د یو افغان وینه تویږي، دا موږ دپاره داسې ده چې دا ټوله دنیا ده. زمونږ ستاسې د یو مسلمان وینه چې تویږي، دغه ټول د دنیا لکه دغه کېږي، بل لړزېږي. ولې په دغه باندې موږ تاسې کار نه کوو؟ نو افغانانو د اشرف غني صاحب او د عبدالله دغه چې و دا ډیل شوی و، ګوره دا خبره شوې وي، خدای پټې ساتلې وي، نن یې درته راښکاره کړي. نو تاسې په دې باندې خپل رنګ مه بدوئ، ما اشرف غني پسې پوچې ویوئ، ما عبدالله پسې ویوئ، ما بل پسې ویوئ. دې نه چې جوړېږي نه. موږ او ستاسې مینه چې وه، زموږ او ستاسې محبت چې و د اشرف غني صاحب سره ولې و؟ د ګران افغانستان په خاطر چې زمونږ افغانستان ته دا کار کوي، کار اخلي، کار ته سپاري، ځوانانو ته به دا کار ورسپاري. خو هغه د هغې په وس کې وینه، هغه څومره امکانات چې و هغه استعمال کړو. تا خدای چې دا په کم ځای کې شوي چې په یو وخت باندې دوی رئیس جمهور نه اعلان کېږي، و افغانانو په شرمونې وشرمولو، دغه لیډرانو دغه موږ په شرمونو وشرمولو. په یو ځای کې په یو ملک کې دوه باچیان اعلانېږي. دا په دنیا په تاریخ کې تاسې لیدلي دي؟ یو شی د کم سپک نظر دی چې دی افغانستان ته ونه کو، کم هغه کار دی چې د دې هغه افغانستان په سپک نه کو. هر دغه استعمال کړه د خپل قدرت دپاره، د خپل دغه دپاره. آیا د مرګ نه یېرېږي؟ آیا دې ته هغه دنیا دې ته یاده ده؟ آیا دې ته دا حساب کتاب د قبر یاد دی؟ والله کې ورته یاد دی افغانانو، والله کې ورته یاد دی. که یاد ورته وی والله چې دې به د افغانستان جوړ کړی وي. نن راشي زه درته په دې برطانیه کې قسم ورم، دې برطانیه په ټوني بریل نوم په 2015 کې د صدراعظم و. تا یقین وکړه چې صدراعظم نه خلاص شو، بچیان یې له لاس نه ونیول، عکسونه به یې تاسې کتلي، بچیان یې د لاس نه ونیول، په اور ګاډي کې کېناستو، خپل موټر یې نه لرلو، په اور ګاډي کې کېناستو او راغی هلته کوشو خپل کور ته لاړو، خپل موټر یې نه و، سرکاري موټر همالته پاتې شو. دې ته وایي خدمت، افغانانو دې ته وایي خدمت. او دا ټول په دې خبرو پوهېږي، دا ټول په دې سیاست د دنیا په سیاست پوهېږي چې دغلته دغه خارج کې دغه کافر دي، د خپل ولس ته څومره خدمت کوي، د خپل ولس سره څومره مینه محبت لري، د صدراعظم په سیکل ګرځي، صاحب مهربانه سودا کوي. راشه زمونږ او ستاسې مشرانان او لیډران وګوره، د فرعون غونده کې ژوندون دی، د فرعونان یې ځانه جوړ کړي. صاحب مهربانه غصب، وجل، قتل، د افغانستان په باندې معامله، هر شی دی وکړه او لګیا دی به هم کوي. او موږ ته افسوس په خپل ولس راځي چې همدغه ګوسپندي ولس بس چې وګوره جلسو کې بیا ناسي لاره تکبیر الله اکبر، خدای دې خوله ماته کړه، لاره تکبیر او الله اکبر، وطن غم کوه، لاره تکبیر او الله اکبر باندې خو ته 50,000 خرڅ کړي، د هغې فکر د سره نشته چې مېره په لاره تکبیر او الله اکبر دې غولئ، په دغه شیانو ته ځان غولئ. د خپل آینده د بچیانو فکر دې وکړه. لاره تکبیر او الله اکبر نه ته څه غواړې؟ دا دومره موده دې وکړو، سیده سره وکړه. کله در باندې روسیه راولي، کله در باندې امریکانیا راولي، کله در باندې 50 هېواد راولي. نو افغانانو زمونږ خلکو کې هغه دغه نشته. تاسې په خدای یقین وکئ، دغه نن سبا تاسې یې په دې فیسبوکونو کې بعضې ملایان څه رقم کفر غږوي، دا صحابهو پسې خبرې، د نورو پسې خبرې. که دا شی ما وکړو، زه کافر، زما مرګ روا دی، مګر هم د هغې ملا وروره نورې ورته وروره پیوندونه ګنډي، نور پې وروره دغه چې وروره دغه پې چې نه دی داسې ویلی هغسې ویلي دي.
زه تاسې ته په ثبوت باندې ویډیو ښیم. په دې لوړګي کې د مجاهدینو وختو یو امریکانی دی مجاهدین ورته مجاهدین ناستي ورته او دی ورته تقریر کوي، هلته ورته ترجمه کوي، بل ترجمان دی ورته وایي لاس ورته داسې نیسي چې دا افغانستان نه دی، دا کمونستان دي، دا کافر دي، دا داسې دي او هغسې دي. و دا دومره سوچ نه کوي دا خلک چې ورته ناست دي چې ورته وایي چې ته هم کافر یې که نه. دی ورته افغانستان حکومت ښایي چې دا کافر دی او دا خپله کافر دی او دا دلته ناست دي، دا ټولې وروره د دې خبرې اوري. نو موږ هغه خلک یو چې څه مهربانه خپل سوچ، خپل فکر، خپل هغه مکورن د لاسه ورکړې ده. مهربانه چې چاره ته لوټه غوړي واغسه چاره. نو نن چې په تاسې که خپل حالت تاسې بدل نه کوي افغانانو، خپله لار هم صحیح نه کوي، صحیح لیډر پسې لاړ نه شئ، صحیح خلکو پسې لاړ نه شئ، زموږ وطن هېڅکله نه جوړېږي. دا برطانیا یا دا یوروپ یا دا امریکا چې جوړه ده، دا وروره په لیډر جوړه ده، دا وروره صحیح لیډران دي، دا وروره صحیح کار کوي د ولس لپاره. د 1 روپۍ خیانت نه کوي. د دې برطانیا صدر اعظم ښځې په استرالیا کې پارټي کړې وه، په پارټي کې هلته یو پارټي کړې وه. نو دې حکومت راونی ورته ویل تا دا پیسې د کوم ځای نه راوړي. بیا یې ورته وښودې چې زه وکیل یم، د دې د لارې زما پیسې ټرانسفر شوي بینک ته، د بینک نه تللې وې هلته خپله صفحه ورکړه. د دې د ام پي یو پاکستانی و دلته دی زموږ د ښار سره، هغې په 1400 پونډه چې تقریبا $2000 کېږي ټي وي اغوستی و. د نیوز والا راله ورته ویل چې دا ټي وي تا په کوم ځای کې په کومه پیسو دی اغوستی. خپله اول استعفا وړاندې کړه، استعفا چې زه تا ته له دې صفحې وکړم، استعفا یې ورکړه. د هغې نه پس راغې صفحې ورته وکړه چې دا ما په 1400 پونډه اغوستی پلاني دوکان کې، دا زما ویجز دی، دا زما تنخوا ده، د دغې نه ما اغوستی. دې ته وایي وروره ملکونه زموږ خو راشه شنه غله دي، دومره پیسې د دې د خارج نه لاړې، قسم په خدای چې د اروپا بینکونه یې تش کړه افغانستان، او افغانستان همغه شانې خواره خوله نیولې ده، نه جوړېږي. یو بنیادي کار دې دلته ولاکې کړی، یو بنیادي هغه یو برق یې راتېر کړی، هم تاجکستان والا که توکمه وواله چې مهربانه برق په افغانستان کې نه وي. او زموږ خلک ورپسې دي، خو بیا ملامت هم دا تاسې ولس هستئ که نه. نو خبره دا ده افغانانو چې موږ او تاسې به د خپل وطن په خاطر باندې چې موږ نور بدبختیانو ته لاړ نه شو. خیر دی، موږ به دا شي نه برداشت کوو. ناروا ده، ظلم دی، زیاتی دی چې دا موږ سره کېږي، ولس سره کېږي. زه عام ولس یم، زما د یو دغه سره تعلق نشته، زما تعلق نشته. په خدای چې دلته کرکټ میچ په دې مانچسټر کې زه لاړم کرکټ میچ ته او اشرف غني صاحب راغلی، ما پسې هلک راغی وایي راشه اشرف غني صاحب سره چې ګوري. زه لاړم دننه ننوتم، ما زه نور کسان به ورسره به وګوري. ما بیا دغه مشال خان سفیر چې دی په پاکستان کې هغه سره مې وکړه، په کرکټ باره کې مې خبرې وکړي. زه کم شوق نه لرم، زه په یو په قصه کې هم نه یم. د خپل ولس سره زما مبارزه، زما غږ دا د ولس غږ دی انشاءالله. په دې کې موږ نه ډېر څوک به راته حیاتان وایي، څوک به راته پلانې وایي، څوک به بستانې وایي، د دې یو شي پروا نه ساتم. د حق اواز به اوچتوم، د حق اواز دا دی موږ سره ناروا کېږي، زیاتې کېږي، خو موږ به خیر دی دا خپل برداشت په دغه ټیم کې دا کوو. اوس ګورو حالت داسې دي چې هلته وروره د سرو ینې روانې دي. په کوم دنیا کې په دې روژه کې دومره ظلم او دومره ناروا او دومره دغه کېږي چې د افغان وینه تویېږي داسې بېګناه، که هغه په هر طرف باندې وي. ذهینمه چې مړه شي، یو وایي لاره تکبیر او الله اکبر ښه وشو چې مړه شو، بلبل وایي چې مردارم کړه ښه وکړو، بلبل وایي چې یاره مردارم کړه قصور مو واغستو. یا د خدای مسلمانانو موږ هغه خلک یو چې یو د بل په مرګ باندې خپله تنده ماتو. دا کم مسلماني ده، دا کم افغانیت دی زموږ، دا زموږ کم پښتو ده. زموږ ورته کې وحشیان په دا ټوله دنیا کې نشته لکه څومره وحشیتوب چې په افغانستان کې روان دی. خپل ورور وژنو، د هغې ورور سه یې مهربانه لاره تکبیر او الله اکبر پې ویو، خوشحالېږو پې سه یې مهربانه، ماشومان مړه کېږي سه یې مهربانه، په هغې باندې وروره موږ او تاسې وروره شکرونه پې وو. موږ وانې ویم کاڼي راونه ورېږي، قسم درته خورم چې دا خو لا 50 ملکونه دي چې د اسمان نه در باندې کاڼي راونه ورېږي. هر شی په دوکه، هر شی په غلطه زموږ روان دی. نو موږ او تاسې که خپل عملونه همدغه شانې وي، خدای راسي کې دغه شي خپل د سولې د امن دپاره کار وکړئ. دا پرېږدئ، دا د فیسبوک دغه هم پرېږدئ ورور دلته هم صاحب مهربانه ته وایې کنې دا طالبانو دغه واک دغه یو څو فیسبوکي دغه ته ورکړی دی ډوزمارانو ته، یا حکومت دغه څو واک د فیسبوکي ډوزمارانو ته ورکړی. تاسې د سولې د امن دپاره کار وکړئ. دا موږ او تاسې الحمدلله پلار په نیکه مسلمانان یو، دغه اسلامي هیواد دی، دغه خبرې بیا وروسته کوو. اول دغه وینې چې بهیږي، دغه افغانان چې وژل کېږي په دې روژه کې زموږ څومره افغانان لاړه د دې دنیا نه، ولې دغه کور فامیل نه لري، مور نه لري، خور نه لري،
دې باندې به څه قیامت تیر شوی په موږ باندې قیامت دی چې زموږ پکې بیخي څوک د کور راتلي نه دي په هر یو افغان باندې وروره د سترګو نه د اوښکو په دې وینې روانې دي قسم د خورم دلته ما ته هلکان ټلیفونونه کوي په مسنجر باندې وایي موږ لیونیان شو د وطن په مینه کې زموږ په وطن کې څنګه وحشت روان دی دلته وروره د سپي عزت شته د پیشو عزت شته دلته د وروره صاحب مهربانه د هر شي عزت شته او زموږ په وطن کې د انسان عزت نشته انسان وژل کېږي دغلته که یو دغلته زه ناست یم که دغلته موټر وجنګېدو دغه دواره پولیس راځي دا روډ بندوي دواره وروره پټ چې ګر چاپېره چې دا موټر څه رقم وجنګېدو زموږ په وطن کې روزانه زموږ وروره په سلهاو جنازې اوچتېږي موږ او تاسې وروره صاحب مهربانه هغه یو ورځ په خبره یادوي په دویمه ورځ بیا د هغې نه غټه واقع وشي هغه پسې یېره شي ولې د مرګ دپاره یوه دغه دنیا هم راغلی که خالي افغانان راغلي ټول مړه کېږو خو دا زموږ افغانان بې وخته روان دي وروره څوک هم په یو نوم باندې وژني څوک هم وروره د وره په نوم وژني څوک هم وروره د اخواني په نوم وژني څوک هم وروره د امارتي په نوم باندې وژني څوک هم وروره د اسلام په نوم باندې وژني موږ نه وروره صاحب مهربانه یو بد حالې روانې شروع کړی دی دا ټول تاسو سره منافقت کوي قسم دی چې ټول د سره منافقت کوي ټول د افغان وجله ده په دې باندې زموږ اساسي باید چې سوله د امن دپاره کار وکړو نور بس افغانانو ستړي شو موږ هم د دنیا ته الله تعالی دې سهولتونو ته یوازې کافر خو نه دي راغلي چې کافر به دې سهولتونه دغه امکانات به د استعمالوي یا د عرب به استعمالوي موږ هم انسانان یو که نه موږ هم غواړو چې زموږ خویندې میندې زموږ مورګانې په پښمني کې وروره ښایسته برق ولګوي ښایسته په ګیس باندې پخلی وکړي صاحب مهربانه سړک یې پوخي صاحب مهربانه ټلیفون یې منظم وي شفاخانه یې منظم هر شی منظم وي ولې موږ حق نه لرو موږ به ټول عمر هم دا جنګونه کوو خپلو کې به هم جنګونه کوو پردو سره هم جنګونه کوو نور د خدای په لحاظ باندې افغانانو نو خبره زما د خبرو مقصد دا دی چې نن که کم کار د اشرف غني صاحب او د عبدالله صاحب ترمنځ شوی دی په دې باندې نور وروره سرونه مه خوږوئ دا خلک چې دي دلته د قدرت دپاره ناست دي دا خلک او دا خبره یاد ساتئ که دې هر یو په سوله کې خنډ جوړېدو بیا راپاڅېږي وروره چې څه ورته ووایئ او زه پوهېږم چې د دې د سولې کې ډېره کم دغه دی د دې پکې صاحب مهربانه ګټه پکې دغه ده کمه ده په جنګ کې ګټې ډېرې دي دې ته هم توجه وي که هر څوک ملامت دی که حکومت ملامت دی که تعلیم ملامت دی په جهار به راځئ ورپسې چا پروا مه ساتئ چې هر یو ملامت دی ته ښکاري چې دا ملامت دی د سولې خنډ جوړېږي د هغې په مقابل کې تاسې ودرېږئ ځکه زموږ استاد لپاره اولیت هغه دغه چې دی هغه زموږ استاد لپاره سوله ده چې نور خلاص شو د دې بدبختۍ نه نور خلاص شو د دې جنګونو نه ټول عمر هم په جنګونو کې تېر شو زه ورکوټ یم چې روسان راغلي بمباریان دي وروره امریکایان پکې رالو مجاهد او دا طالب او ټول صاحب مهربانه ټول عمر هم په جنګونو کې تېر شو زاړه شو په جنګونو کې موږ د امن په دغه چې خدای ته امن راولي دلته زما څه ضرورت دی چې زه فیسبوک ته ناست یم مشهورتیا دپاره خو نه یم ناست زه خو ما خو ټوله دنیا پېژني دلته خو زړه مې درک کوي چې زما روجامات یې صحیح دی زما هر څه صحیح دی زما ژوند صحیح دی زما په وطن کې څه حال دی زما په وطن کې په دې انتظار چې سا روزي چې مړ به راځي که ژوندی به راځي ځکه بمونه دي دغه دي مرګ هر ځای کې شي یو ځای کې هم سړی د مرګ نه خلاصېږي خو افغانستان کې بې نیټې خلک مړه کېږي موږ چې مړ شي هم که ښه کار وشو هم د قسمت خبره ده او که بد کار وشو هم د قسمت خبره ده زه تاسو ته یو مثال در کوم که چېرته د افغانستان د ترافیکو سیستم په د یوروپ غونډه کې شي آیا دومره خلک به د موټرو د وجې مړه شي دلته ولې کم خلک مړه کېږي په موټرو دغه دی ولې دلته اکسیډنټونه یا ټکرې کم کېږي ځکه چې دې ورته سیستم برابر کړی که نه اوس موږ چې هر شي ولا قسمت خبره بس موټر وجنګېدو اوس دا سوچ نه شي چې دا موټر تا سړک جوړ کړی دا د دوه طرفي نه دی دا د یو طرفي سړک دی که دا ته دوه طرفي کې دا موټر سره نه جنګېږي وروره بېل سړکونه به اکسیډنټ کمیږي خو موږ دا وایو چې بس قسمت و بس یې مهربانه مړ شو هر شی هم په قسمت ښه کار هم په قسمت او بد کار هم په قسمت مګر هغه موږ ته الله تعالی ویل چې ته همت وکړه به پکې برکت واچوم دغه انګریزان دي قسم په خدای دی چې د شپې په 2 بجې یو بجه باندې په یخنۍ په بارانونو کې په دې موټروي په دې ځایونو لګېدلي صاحب مهربانه کار کوي د وطن دپاره خدمت کوي خبره دا ده چې خدمت پکار دی ګورې افغانانو ډېر در په در شو قسم په خدای دی که بیا په افغانستان کې څوک دا مرګ قبول دی نور څوک نه ځان مهاجرتوب قبلوي نه وروره بل ملک ته تللی شي 4-5 ځل دا مهاجر شو دا خلک په افغانستان کې راله او بیا لاړ شه راشه او بیا لاړ شه اوس یو 2 کسانو پکې ژوند زندګي دغه جوړه ده نور د خدای په لحاظ باندې موږ او تاسې به د خپل وطن دپاره د سولې دپاره د امن دپاره خپل پیغامونه وړاندې کوو په رنګارنګ طریقو باندې د چا پروا نه ساتو که څوک روانې ټاپې لګوي کار لګوي نو زما د خبرو مقصد همدا چې د اشرف غني او د عبدالله معامله چې ده دا وشوه نور
تاسې دا پرېږدئ چې یاره دا وشو هغه وشو زیاتې وشو ناروا وشوه د افغانانو ته یو توهین وشو یو سپک نظر ورته وشو خو خبره دا ده چې مجبوري ده موږ بله لار نه لرو افغانانو بله لار موږ سره نه ده پاتې نو په الله سپارمه ښه وخت ولرئ عزتمند شئ خوشحاله اوسئ ښه روژه ولرئ الله دې وکړي چې په کرنتین کې ستاسې وخت ښه تېرېږي او رب العالمین دغه بیماري زر تر زره ختمه کړي چې خپل کار روزګارونو ته مخه شي په الله سپارمه ښه وخت دوا ماته کوئ خپل ځان ته هم کوئ د ګران افغانستان ته هم کوئ چې سوله امن راشي ژوندي اوسئ ټول خدای په امان